الرحیم د پښتون تحفظ مومنٹ ډیر قدرمان عزتمان مشر منظور پښتین روغلی قومی مشرون علماء کرام د وزیرستان سیاسی قیادت اور روغلی والمانے پدغ وطن بندے دے تیر ڈیر ٹیمنا دے چلوشت کولینا یو جانگ دائی خدا تیر شل کلا دا جانگ دے میشکور تا روغلی دائی فارین دے موشپا پا ازامر سکوا دے دویلاز باجینا دے گائیز غرمر خاتل پورا پا دغ وطن بندے دا سے بمباری کے دلا دا سے فائرنگ کے دو چی دے دغ علاقے ہیچا خوب ندائی زنے کڑائی دا وطن دخلی کڑائی دائی خمیشوا خبرہ کی چی پا دغ وطن کے پا دا دوی میاشتے کے کا دے شپی چک نوی بارین دے پی ٹی ایم زوانون دے گائیزا پرا پا دخ چاوک ورطا نوستوی او دا پیغامی ورکا چے تا چے ہر چمرا ظلم کڑائی شے پا میج یہ وکا خو میجو دا خپل وطان ازامر سبتو تا نپریش دی خبر دادو چے دا تیر جنگ لے موجودہ جنگ دا میش دے چا دے پرا کی دا جانگ میش دے کی مقصد دے پرا روان کڑائی دائے مڑیشی میش کا طالب مرشو خود دغ خور و یتیمون یہ میش دوستا پوتی دی کا قومی مشر دے امن لشکر پنو مرشو خود دغ وطن مشر و کا پولیس مڑیشی دے دغ وطن دائی دے میش پل وزیر مسیح دم توڑائی دائی کا دے پی ٹی ایم چاہتا نقصان را سیجی دے دغ خوب رزمون دائی کا سیاسی قیادت تا نقصان را سیجی کا دے سورس پنو مچوک مڑیجی او پفاٹا کے دے علماء کرام قتل عام شیری شوائی دائی پیو بجاوڑ کے پتیر چوم یاشتے کے شپوڑا علماء کرام دائی قتل کڑل نو مڑیجی خومیج تباکیجی خومیج وسائل دے مو تباشول کاروبار دے مو تباشو نوجوانون دے مو پکے استعمالی جی لطف دے میش دے وڑکے پریکی جی او دے نن ریزے پرا دے دغ جانگ پدا نوستا مجمع کے یا دے وزیرستان آر مشر کشر میش دے دینا دا پشتنا کی چے دے دغ جانگ فائدہ میشتا چر ورسے دا نن امیر شو ثبوت یا ڈرون پہ وکڑا نن یہ دے امن کمیٹی مشر جوڑ کو ثبوت یا لسٹ پہ سروئیس چے دا ہاں سورستائی دا ٹول مرگینا حکومت پاکستان دے پاکستان ادارے دے پاکستان فوج کڑی دی فائدہ یہ دتا دو نقصان یہ زتو و خلی دے جانگ یو جوات مقصد وی پا یورپ کے پا انگریزونے کے درش کلایو در مشہور جانگ دائی چے پخپل میانس کے وکا دا جانگ نو رستے معاشرہ دے تراکی دے خپل واقعی دے تشخص دے خود مختاری پا طرف لوڑلا پہلی جنگ عظیم وشو دوام جنگ عظیم وشو پا دوام جنگ عظیم نباد ٹول دے یورپ دا چے نن سابو پا موتو کمرانی کو دا ملکینا ٹول موت شوال ٹکڑی ٹکڑی شوال دا ٹول اقتصاد خروب شو خو سرکشون استل دے اخ جانگ نا یو سباک زدا کو نن دای پا دنیا بنده حکمرانی کو دے مو
په دا خو وره چې څوک جنګ غوړي پنجاپای که دلته جنګ غوړي خو وسایل دې وړي ته جنګ څه شته کې که حکمراني کړای شي که حکومت جوړوای شي که په دغه وطن باندې یو ځون ته تشخص جوړوای شي در باخشم دایمیشو در پسې راون شي خو ته خو چې دور ته راغلی یې د ده کیلې محفوظ دي د ده پنجاب محفوظ دی د ده باډر محفوظ دی د ده اقتصاد د ده فوجي محفوظ دی دلته لارې څو خړاګي د پولیس ول د بټرونو غوندې ورته چاولي دي آپوس ملیشای ګوشې ډزاوي دریل طالبي ګوشې ډزاوي امای هر اشپار ووځي میش خو تشخص پرېږده حکومت پرېږده میش خو غلامون جوړ کړي توس میش هم دی یوه داسې کمزوري کوم غلامون جوړ کړي چې په دنیا کې چیرې په چا حکمراني کړې نه وه دا پنجاپای په موتو حکمراني کو دا لیار موتو ور کړی دو دا مرا غلامونی بله ورځ په دغوریا کلي کې وروه 3 ډرون کیمرې په غرما کې سرچګې کړې پیرارې یې د کلي په چا دراولې وې د میش دا بارنوس د زالی کارنل د مو د امازای د خواندې ورنې ورو بره په کیلا کې انجای کوله په کیلا کې په سکرینونه ورته لګولې وه په دا نه غټ د غلامۍ نشان په دا ټوله دنیا کې وښایئ میش دا یایي چې دا جنګ د میش ګټه نه دو دا یو انتشار دی چې د پنجاب د پاکستان ریاست رو باندې مسلط دی او د دغه وطن خلک په هغه کې سورس ورته جوړ شوي دي خپل وطن خپل خواندې ماندې خپل اقتصاد خپل بزورینه خپل کشرون خپل مشرون خپل تعلیم په تباه کوي دویمه خبره دا میش د قومي مشرون علماء کرام سیاسی قیادت دغه مخته میش و خبرش دی هر معاشره د وخت سره بدلین کو هر یو نسل د وخت سره بدلیږي هر یو نسل په مخ باندې زور کو خدا وطن د ځنې فیصلې د لوسا د ځنې مشکل فیصلې د لوسا د ځنې بغض کینې د لوسا د دغه وطن نوجوان هر ممکن کوشش پیراون دی چې د ده کوڅره نه وشي چې دای په مخ نشي لوړ دای تعلیم یافته نشي دای کاروباري نشي دا یو سیاسي جدوجهد یا یو سیاسي لیار نه کو اختیار د دغه علماء کرام نه د قومي مشرون نه او د هر مکتب فکر نه میش دا سوول کی چې خدای رسول ته وکسي د خپل نوجوان ته کوڅرې کټکوي ما کوڅره ورکوي د توس پیدایش په 1960-70 کې شوی دی د ده پیدایش په 2000 نه بعد شوی دی دا چې میش سری نه موت کی ورته په دا دوه سوچینه کې بیا اختلاف دی په دا کې بیا فرق دی دغه په میانځ کې بیا لار شته میشو د 1970 سوچ په دا نوجوانون باندې نه اپلای کوي دا نوجوانون یو باشعوره آزاد خیال آزاد سوچ تعلیمی او یو ترقی ژوند غواړي نو میش د دغه وطن د دغه علاقې د خلک نه د مشرونو او د علما نه دا درخواست کی چې دی دا په دغه شي کې مکمل کوآپریشن وکړو او خپل نوجوان دا په مخ باندې پرېږدي آخري خبره تر څو دا جنگ داره زورور نه دی د دغه جنگ خلک دمره یې شور نه دی خو د موتو په کور کې یې دننه سورس میندلی دی د ځکه دغه سره کو د دغه جنگ نه د خلوصیندن کیمې لیارې دي اول اتفاق اتحاد دی میش ته پچار دو چې د هر نظریې د هر سوچ احترام وکړي دومه خبره یوه قومي بیانیه پچار دو چې د ټول کوم بیانیه وي چې د ازامر سکتونه فوج ډزوي
که طالب یې ډزوي د دغه حالات دی پوره د ټول وزیرستان دی پره یوه قومي بیانیه جوړول پکار دي. او درمه خبره سیاسي سرکوري پروپیګنډا چې کیما دولته دا سرکوري پروپیګنډا دغه پروپیګنډا په لوسیې میشتوسوالي مزید چې څوک در درځي کیم سورس یې در درځي په هیڅ اعلان دا یقین نه ساتئ او هر سړی چې د سرکار غلطه پروپیګنډا درته راوړي د الله تعالی کې اظهار ځنې وکئ سوشل بایکاټ ځنې وکئ په خپل میانځ کې دشمنۍ کامې کوي د غوړ دشمن ته سره یوځای ته شئ. او آخري سیول انتظامیه مکمل حمایت هم کړی دی مکمل حمایت وی کی اختیارات ورته غوړي او دا وطنو میز عوام سیاسی قیادت او سیول انتظامیه په ګاډه چلاوي د دغه نه علاوه میز د هیچا مداخلت نه پکې غوړي د جنگ میز ګټلی دی ازامر سکنن یو پیغام ور کړی دی خالی د مستقل مزاجی ضرورت دی د برداشت ضرورت دی په دغه وطن کې چې میشتوس برداشت وکي مستقل مزاجی اختیار کی په یوه جلسه احتجاج کا حالات نشي ټیک میشتوسو بیا ورته تیاریږي او انشاءالله مختم ویلی دي چې د وزیرستان په خوره تر څو پرس یوه سره ټوپۍ وي دا مزاحمتو ژوندی وي. ډېره مننه.